بهتر د جهان زما جانان دی الله بللی تر لمکان دی الله بللی تر لمکان دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاضی رحمان مسرور له متحده عربي اماراتو څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، دلته چې کم مسافرین دي وختي د کار لپاره پاڅیږي، نو په هغه ټیم کې چې اذان وشي سمدستي دوی لمونځ ادا کړي، توره شپه وي، جمع نه وي شوي، آیا په دغه ټیم کې د سهار لمونځ صحیح دی او که نه دی؟ د مسند احمد، ابو داود، نسائی، ابن ماجه او د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. رافع بن خدیج وای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د سهار لمونځ په اسفار یعنی په ښه رڼا کې ادا کوئ، دې سره ثواب زیاتیږي. اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. او امام ترمذي رحمه الله فرمای: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بالصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري. امام ترمذي رحمه الله فرمای چې بېشمېره اهل علم د صحابه کرامو او د تابعینو نه د دې قائل دي چې د سحر مونځ په اسفار کې افضل دی، او همدا قول د سفیان الثوري رحمه الله هم دی، یعنی د سهار مونځ چې په رڼا کې وشي دا بهتر دی. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. د حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی، په بخښنې سره ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها وفي رواية مسلم بلفظ قبل وقتها بغلس. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه مونځ د خپل وخت نه بې وخته کړی وي، ما سوا د مزدلفې نه چې هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماښام او ماسپښین جمع کړل، او د سبا مونځ د خپل عادي وخت نه مخکې یعنې په غلس کې په تیاره کې ادا کړ. نو د بخاري او د مسلم همدا حدیث دا د اسفار په فضیلت کې صریح دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مزدلفې په ورځ د سحر مونځ د عام معمول نه مخکې په غلس او په تیاره کې ادا کړ. او علامه شوکاني رحمه الله فرمای چې دا حدیث د هغو خلکو لپاره دلیل دی کوم چې د سبا د مانځه په اسفار کې د ادا کولو قائل دي، او دا استدلال درست او صحیح دی. او امام نووي رحمه الله فرمای چې د بخاري او د مسلم دا حدیث د اسفار په فضیلت او استحباب کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د پاره حجت دی.
او علامه محمد یوسف بنوري رحمه الله په دې باره کې عمده تحقیق کړی. خلاصه یې دا ده چې په غلس او اسفار دواړو کې مونځ جایز دی، که څوک په تیاره کې کوي او که په اسفار او سپینوالي کې کوي. اختلاف صرف په افضلیت کې دی. نو د احنافو سره په دې باب کې قولی تشریع حدیث موجود دی چې هغه اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر دی، او د اصولینو او محققینو په نزد قولی تشریع ته په واقعاتو او جزئیاتو باندې ترجیح ورکول کیږي. او پاتې شوه د ضرورت مسئله. لکه چې تاسو ویلې چې وختي کار لپاره پاڅیږي، جمع ته نشي تللی، په کار مصروفه کیږي. غوره خو دا ده چې د سهار مونځ په جمع سره په هغه استحبابي وقت کې ادا شي. که ضرورت وي نو چې سبا داخل وي اذانونه وشي، که په دې وخت کې هم څوک لمونځ کوي لمونځ صحیح دی. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې په 343 صفحه کې لیکي: وقت صلاة الفجر من أول طلوع الفجر الثاني وهو بياض المنتشر المستطير لا المستطير إلى قبيل طلوع الزكاة. د سهار د مانځه وقت د هغه سپینوالي د راختلو له وخت نه دی چې هغه مستطیر وي، دا د آسمان په افقو کې داسې سپینوالی پروت وي، په منځ کې نه، د لمر تر راختلو پورې، تر دې وخته پورې د سهار د مانځه وقت دی. او همدا مسئله هندیه په لومړني جلد کې 51 صفحه کې الباب الاول فی المواقیت، او بحر رایق په لومړني جلد کې 244 صفحه کې کتاب الصلات کې هم په تفصیل سره څیړي. نو د احنافو په نزد غوره او بهتره دا ده چې د سهار مونځ څه ناڅه لږ په رڼا کې ادا شي، خو که چا په غلس او په تیارې کې هم ادا که مشکل نشته. لکه چې ما درته وویلې چې دلته اختلاف په افضلیت او په عدم افضلیت کې دی، نو افضل د احنافو په نزد باندې دا دی چې په رڼا کې ادا شي. او که ضرورت وي د چا چې هلته اذانونه کیږي، ته په کار مصروفه کیږي، که لمونځ ونه کړې مونځ هم درنه پاتې کیږي جمع هم، نو د اذانو نه وروسته که تا لمونځ ادا کړه لمونځ دې هم صحیح دی، خو په دې شرط چې اذان یې په وخت کې ورکړی وي. چې تیارې پرلېږي عرفان دی عرفان، چې الله مونږ عرفان دی عرفان.